बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، زه نوید بهزاد تاسو سره مخاطب یم. ګرانو کتونکو، دا وخت نوخار کې د اټک په مقام باندې چې کوم د اټک پل سیند دی هغې سره موجود یو، ملګرو سره راغلي یو. زما سره زما د سکول چې کوم ملګري دي جاوید زمان صاحب او نفیس صاحب او ریاض صاحب او زمونږ چې کوم چیرمن صاحب دی یوسف علي صاحب، اجمل صاحب او اکبر علي صاحب، ظفر اقبال صاحب او سرفراز صاحب، ریاض صاحب، ټول ملګري راغلي یو. موږ دلته د ملګرو موږ له مخکې هم یو پارټي کړې وه، ټنډیانې ته موږ بوتلي وو، هغه هم ډېر زبردست ټور و. د هغې ویډیو موږ تاسو سره شیر کړې وه او نن بیا یو ښایسته غوندې پروګرام شوی دی. د سیند غاړې ته موږ ټول راغلي یو، د میانو پروګرام دی. نو دې ویډیو کې به موږ د هغې تاثرات هم تاسو سره شیر کوو او دغه ریاض صاحب چې نو هغه به اوس کوکینګ کوي لګیا دی، نو دغه خو به هم تاسو ګورئ او د هغې تاثرات به هم ګورو. دا د دې ډېره زیاته مینه ده، نو زه د دې خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل طرفه. ډېره زیاته مننه کوم چې یو ځل بیا موږ له دا عزت راکړو، دا مهمان نوازي یې زموږ وکړه. راځئ زموږ سره چې دغه ویډیو مخکې بوځو، د خپلو ملګرو تاثرات ګورو. پروګرام کې چې کوم ماته ذمہ داري والا شی و هغه د کوکینګ وه. کوکینګ کې هغه ذمہ داري ما خپل سر ته ورسوله، ما میان پاخه کړل، د هغې دپاره ما چې کومې مسالې جوړې کړې، مختلف څیزونه په هغې کې ما استعمال کړل. د اوږې استعمال مې پکې وکړو، د سرکې استعمال مې پکې وکړو، د مسالو نور استعمال پکې ما وکړو. میان مې پاخه کړل، خو زما دا امید نه و چې زما ملګري به زما د دې کوکینګ دومره زیات صفت وکړي، ځکه چې هر یو ملګري چې کوم دی په خپل ځای باندې ډېر ښه صفت وکړو. زه ځان نه ډېر زیات متاثره شوم او انشاءالله آینده دپاره چې کوم پروګرام وي مونږ به بیا اوټینګ له زوور ځای ته چې لاړو، هلته کې دې ته ما وویل چې بیا به زه انشاءالله د نرۍ غوښې کوکینګ کوم، تاسو له به نرۍ غوښه تیاروم. جاوید زمان صاحب خو زموږ داسې مشر دی چې تاسو یقین وکړئ دی تللی دی، خو لکه زه زما زړه دا نه مني چې زموږ د سکول نه دی تللی دی. دغه شان نوید اقبال صاحب دی، نو دا هم زموږ کشر و، موږ سره ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی. دا زموږ د زړه نه وځي نه، که نه خلک ریټایر هم شي، خلک د سکول نه هم لاړ شي، خو بیا هغه مینه او هغه محبت نه وي. او د یوسف علي صاحب خو دا دغه دی چې د ډېر وخت شو چې دی ریټایر شوی دی، چې زموږ کله هم پروګرام وي دی زموږ په پروګرام کې پیش شي. الحمدلله ډېر خوند یې وکړي، انشاءالله بیا هم دا کوو. جاوید زمان صاحب خپل وخت سره تېر شوی دی، مشر دی، موږ ته ډېره زده کړه کړې ده. زموږ رسول شوی دی هیډ ماسټر په طور باندې، د هغې په اعزاز کې نوید اقبال صاحب ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی، هغې پسې موږ خفه یو، خو د هغې په ټرانسپورټ باندې چې موږ ته سهولیت ته نو موږ خوشحاله یو په دې باندې. د هغې په اعزاز کې دا پروګرام شو او موږ د عام طور په سکول کې پروګرام کوو، خو دا موږ چې لږ شانتې د نورو پروګرامونه لږ شانتې بدل شي، نو بس پکنیک ته راغلي دلته کې ډېر خوند یې وکړو. ملګري راسره دي، ریټایر کسان هم راسره دي، سره سروس هم راسره دي. خوشحال یم چې دا ځای خوښ شو، ما دا ځای خوښ کړی و چې ما یې دلته به پروګرام کوو. او جاوید زمان صاحب ته یو ځل بیا زه مبارکي ورکوم، هیچ ام شو هغه ته مبارکي ورکوم. او نوید اقبال صاحب هغې زموږ نه ټرانسفر شوی دی او دا پروګرام د هغې په اعزاز کې و او ټول ملګري دلته راغلي، ډېر خوشحاله دي او ډېر ښه ګپ شپ ولګېده، ډېر زیات مزه یې وکړه. دا ټور زما په خیال باندې ټول نه انمول ټور دی، ډېر ښکلی ټور دی، ولې چې ملګري راغلي د سیند غاړه ده، پخوانۍ د 1874 د اټک پل دی او دې سره خوا کې ناست یو ډېر ښکلی پرفضا مقام دی. او یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره چې په یو خاص موقع باندې زموږ د ملګري راغونډ شو او دا زموږ د اتفاق او اتحاد یو نښه ده چې زما دا 2 کاله وشو د ریټایرمنټ، د هغې باوجود هم د خپل ملګري چې کوم دي نو دوی ما ته په پروګرامونو کې باقاعده دعوت راکوي او په هغه پروګرامونو کې زه شرکت کوم. الله یې دې سره احسان وکړي، زموږ دا ملګرتیا دا ورورولي دا مینه محبت د خدای پاک دغه شان قایم او دایم ولري.
عام پروګرامونه موږ په سکول کې کوو خو دې ځله د ملګرو وی چې یو منفرد غونډه کې پروګرام کوو چې یعنې موږ د دې خپل علاقې نه بهر چېرته داسې پکنیک سپاټ هغې ته لاړ شو نو اجمل صاحب ډېر ښکلی ځای خوښ کړو اټک د اټک پخوانی پول چې دی نو د هغې سره خوا کې د تاریخي پول دی او ډېر ښکلی لکه ریور ویو ډېر ښه نظاره ده نو دې ځای ته موږ راغلي وو ډېره مزه یې وکړه او اوس به انشاءالله نور هم مخکې روان یو د دوی داسې پروګرام دی چې موږ داسې مخکې لاړ شو بهادر بابا سایډ او دا نوي طرفونه دي موږ لا نه دي لیدلي نو دا به زمونږ ټور هم شي او د دوی په اعزاز کې به پروګرام وکړو دا مونږ راغلي یو د اټک سیند غاړې ته او د ملګرو راله پروګرام کړی دی ډېر مزیدار پروګرام یې او پکنیک وشو او د روټۍ پروګرام یې هم دلته سیند په غاړه کړی ریاض صاحب ډېر زبردست پخلی وکړو او ډېر محنت یې وکړو ډېر ټیسټي مایان یې جوړ کړي او مایان مو خوړل او اوس پکې د کاوې چسکې هم لګو او ماشاءالله ملګرو ډېر ښکلی پروګرام کړی دا زما په دغه کې دی او زمونږ د خوږ ملګري نوید بهزاد صاحب په اعزاز کې دی چې هغوی په ټرانسفر تللي دي ګړی ته او زما هډ ماسټر ته پروموشن شوی زه زنډو ډیری ته تللی یم نو ملګرو مونږ له ډېر ښکلی پروګرام کړی ماشاءالله زه ډېره شکریه ادا کوم د خپلو وروڼو د خپلو دوستانو د سرفراز صاحب د ریاض صاحب یوسف علي لاله د نفیس صاحب اجمل صاحب اکبري خان صاحب او د ظفر اقبال صاحب ډېر خوند یې وکړ ډېره مزه یې وکړه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ای دغه مړه دا سوځېدلې ته وګوره دا وګوره دې سره به زه څه کوم ته وګوره د خدای ظالمه دا سوځېدلې دې سره به څه نو کوو دا لکه خلک وایي داسې کوږه وکړو داسې کوږي کوو هغه مال ټول څادر نو سوځوي تاسو په دې یوه بندوله بل څه به هم جوړن کړي وو که نه ما خو د دې خیال نه دی کړی کوږي نه کې ښه ښه زه صحیح دی ځه